کوآپریشن کولابوریشن مالا دا سیس چې خدای پاک را کړی دی د ډیر مهنت او مشقت نه رستو را کړی دی. داسې وخت راغلی دی چې ما د خپل سی ای او د ټایم لینډرز کال اورېدلی دی چې تاسو کوم ځای ما زه سوات کې وي تاسو راتلی شئ راولپنډي ته یو ټریننګ روان دی ما وی او جی راتلی شم وی ښه سبا تاسو راشئ د اتوار په ورځ باندې زه د سوات نه راولپنډۍ ته تلم په پي سي کې ما ټریننګ اغوستی دی او واپس ماسخوتن زه بیا سوات ته راغلی یو کال ما دې پسې منډې تړلې والې دي ما په یو کال کې کتابونه اغوستي 35,000 روپیز او چې څه دغه اما کړي دي خدا زه ځان سره په خېټه کې او قبر ته وړل نه غواړم. زه وایم چې ستاسو غوندې ځوانان او ځوانانې عمده څیز واخلي او مخ پر وړاندې لاړ شي نو سبا به دا قوم او دا وطن د اسمان ستوري وي ستوري او انشاءالله موږ ته به هېڅ ریګریټ نه وي. نو دغه وایي کوآپریشن اینډ کولابوریشن. موږ خپلو کې کوآپریشن کوو نو وطن به په مخ کې ځي او که کولابوریشن کوو وطن به په مخ کې ځي. دا نه چې زه څه زده کړم چې تاسو نه پټ کړم چې تاسو زده نه کړئ بل چا پټ کړم چې هغې زده نه کړي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.